ICC یا د کریکټ نړیوالې شورا د افغانستان په خاص ډول د پښتنو لپاره څه وکړل؟ افغان کریکټ بورډ د کریکټ نړیوالې شورا په کلنۍ ناسته کې عزیز الله فضلي او لطف الله ستانکزي ګډون له لاسته راوړنو ډک بولي. دغه ناسته په لندن کې وشوه چې د جولای میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې دوام وکړ او افغانستان په استازیتوب کې د کریکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلي او دغه ادارې اجرایه مشر لطف الله ستانکزي ګډون کړی و. په دې ناسته کې عزیز الله فضلي د پراختیا په کمیټې او اجرایه مشر بیا په اجرایي کمیټې کې ګډون درلود. د دواړو مسؤلینو په وینا په دې ناسته کې د افغانستان کریکټ لپاره ځینې ګټورې پریکړې هم وشوې چې په لاندې ډول دي. کریکټ نړیواله شورا به د افغانستان ته د یادې شورا د بشپړ غړي په توګه په روان 2019 کال کې د ځانګړې شوې بودیجې سربیره 2.5 میلیونه ډالر اضافه ورکوي. له نړیواله شورا سره د افغانستان شلوریزه غوره لیکي د فساد پر وړاندې د مبارزې په ډګر کې اقداماتو راپور هم شریک شو چې په نړیواله شورا ټولې سپارښتنې په پام کې نیول شوې چې په دې سره به سږ کال د افغانستان شلوریز غوره لیک دویم پړاو هم ترسره شي او نړیواله شورا به په دې اړوند هم د افغانستان کریکټ بورډ ستاینه وکړي. دغه راز به له دې وروسته د کریکټ په اپلیکیشن یا اړیکو جوړولو په برخه کې د نورو ژبو سربیره د خلکو د غوره پوهاوي لپاره پر پښتو هم لیکل کیږي. یاد دې وي چې له دې وړاندې په نړیوال جام کې په هندي، بنګالي، اردو او نورو ژبو معلومات شریکېدل چې له دې وروسته به پر پښتو هم شریکېږي. همدارنګه د افغانستان کریکټ بورډ عمومي مشر او اجرایه مشر له لوري د کریکټ ټول بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له سیالو مشرانو او اجرایه مشرانو سره لیده کاته وشول چې په ترڅ کې به پر دوه اړخیزو همکاریو تخنیکي مرستو او په راتلونکي کې له دوی سره د لوبو پر تنظیم خبرې وشي. د افغانستان کریکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلي د نړیوالې شورا په عمومي ناسته کې د ټولو لاسته راوړنو په اړه خوښي څرګنده کړه او ویل دغه ناسته د افغانستان له هر اړخه ګټوره وه چې پکې د فساد پر وړاندې په جدي مبارزه د 2018 کال د غوره لیګ لاسته راوړنو او نورو ډېرو ګټورو مواردو خبرې وشوې. دغه راز د دغه ادارې اجرایه مشر ښاغلي لطف الله ستانکزي ویل دغه ناسته په ټوله کې د ډیرو لاسته راوړنو ډکه وه. د کریکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له غړو سره مو ناستې درلودې چې دوه اړخیزو همکارۍ او تخنیکي همکارۍ او ملي لوبډلو په کچه د لوبو تنظیمولو بحثونه پکې مطرح شول او هیله ده چې غوره پایلې به ولري او دغه راز د یادې نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کریکټ بورډ ته 2.5 میلیونه ډالر ورکړل شول. یو ښه زیری و چې د کریکټ بورډ ادارې له لوري په شفاف او روڼ ډول د کریکټ پر مخ کې ولګول شي. د یادول ده چې د روان 2019 زیږدیز کال په پای کې به هم د نړیوالو شورا د یادو کمیټو د غړو ترمنځ ناسته ترسره شي.